درنو لیدونکو دا چې یو څو مشران مې ترڅنګ دي او دی دلته په خپل شخصي مصارفو باندې د بازار ته د یو استنادي دیوال شروع کړی دی چې څه وخت مخکې فکر کوم چې څه بارانونه راغلي او سیلابونه راوتي وو دغه بازار دغه د لرګو کومې سریګان چې وي دا زیاتې وړې وي نو دوی په خپلو مصارفو باندې اوس دغه ته یو استنادي دیوال شروع کړی دی نو د دې سره په دې اړه غږیږو چې په دغه کې دولت د دې سره کومه مرسته کړې ده د خارج ملکونو سره چا مرسته کړې ده که همداسې په خپل مصارفو باندې کوي مشره ستړی مه شي او نوم دې څه دی؟ خیر اوسې الله دې وبخښه نوم مې منور دی د کنډګل د کلي اوسېدم. ښه مشره که دا راته وایي چې دغه کوم دیوال چې تاسو شروع کړی دلته موږ ته خلکو ویله چې تر اوسه په شخصي مصارفو روان دی دا ټول په شخصي مصارفو وشو دلته چې زه راغلم ما د بازار باندې سیلاب راوښتی بیا موږ دا د بازار شورا او بعضې مشران کېنولو هم ویله چې داسې یو کار په کار دی چې د دې سیلاب مخه ونیسو هغه بیا داسې فیصله مو کړله چې یو ځل به چانده وکړو د چاندې نه وروسته به بیا په دوکانونو باندې ماتې وکړو هغه چانده مو کړله تخمینا چې اسناد یې ټول ما سره دي د هر مارکیټ او د هر سړي بلکې چانده معلومه ده تخمینا 50,090 روپۍ چانده وشوه او د هغې نه وروسته بیا په هر دوکان هم 300 روپۍ ماتې کړې خو بعضې خلک چې د دې 300 روپو نه منکاري دي خو موږ غواړو چې هغه د خیر سره نن امارت اسلامي ته معرفي کړو دغه کوم کسان چې انکاري دي دوی ته په دغه سیلاب کې کوم زیان نه دی رسېدلی که څنګه والي نو به هغو ته نه و چې دی هو هغوی کې بېدلي دي خو نو دومره تاوان باندې دومره تاوان زغملی شي خو 300 روپۍ نشي ورکولی یاره څه ووایم نو دا تپوس د هغوی نه پکار دی زه به څه ووایم په دغه کوم دیوال چې تاسو شروع کړی دی دولت تر اوسه کومه مرسته کړې ده نه موږ ورغلي او نه هغوی مرسته کړې ده تاسو باید ورغلی وئ موږ سره مرسته وکړي خو څه خبرې نن زه او سبا زه دغه کې پاتې ده مطلب ستاسو نه پاتې ده موږ نه یو ورغلي دروغ نه شو ویلی موږ تخمین چې نقد 4,280 روپۍ بقایي 15 او دوکانونه مې شوي چې ډېر خلاص دي لږو ته پاتې دي چې هغه راکړي هم دا مصارف نه پوره کوي دغه دیوال کارونه څومره شوي دي کارونه ما په خپله بشپړ کړي دي او خلاص شوی دی تخمینا چې کوم ډېر ضرري و هغه شوی دی او بعضې پاتې دي هغه سر پاتې دی دلته اسکوګانو ته ډېر غټ ضرر دی دا پاتې دی دا کوم چې دیوال دی دا هم ضرري دی دې کې هم کار کول غواړي خو په څه یې وکړو پیسې نشته تا خپله مخکې ویله چې موږ دولت ته تر اوسه داسې څه نه دي ویلي که تاسو د دې شورا والا د دې خبر دوه درې ارتباط مو وکړو چا ویله دلته نوبت ته کېدی والته کېدی او دلته کېدی خو د دې نه موږ ویله چې دا نوبتونه موږ ته رارسي موږ لا وکوي نو هېڅ هم پخپله شروع کړو الله دې وکړي چې دغه ستاسو مشکل حل کړي او دولت ستاسو غږ واوري او دغه کم پاتې کارونه چې دي دا دولت وکړي وسه او کوشش کړی دی چې په خپلو مصارفو هم دغه ځای ته رسولی دی د نقد دغه نه هم لږ څو ناڅو کنټرول راوستی دی خو آینده کې هم دا مشکل دی اوس هم مشکل دی او آینده کې مشکل تا ویله چې بر سر یې پاتې دی که د بر سر نه اوبه راشي نو ښکته خو بې مطلبه شو نه هغه داسې نه دی پاتې ډېر ضرري نه دی هلته سړک جګ دی او دیوال ټیټ دی نو هغې نه دې پله مشکل حل شوی دی یو څه اندازه ډېر نه دیوال غواړي نور هم غواړي او دا اسکوګانې هم غواړي دغه دیوال چې کوم سابقه موسسې کړی دی هغه هم ضرري دی مستضرره دی تاوان غواړي ډېره مننه خیر مهرباني ډېر خیر اوس درنو لیدونکو د کنډګل د کلي د شورا رئیس را سره دی نو د دې سره هم خبرې کوو ستړی مه شي وروره او نوم دې څه دی؟ الله دې خوشحاله کړه په خیر راغلی په راتګ هم خوشحاله شو الله هم ښه او آباد لره نوم مې ظاهر دی څومره وخت کېږي چې تاسو دغه شورا سازه کړې ده او څومره کارونه هم کړي د دې بازار دپاره زموږ د شورا داسې وي او چې 12-13 کاله وشو هغه څه چې زموږ شورا مربوطي هغه موږ کوو د ولس په دغه باندې په ملاتړ باندې د بازارینو په ملاتړ باندې چارې یوه غوښتنه یو ته بله سره موږ دغه کوو لاس ورکوو او کار مخ په وړاندې وړو د دغه دیوال ترڅنګ نور هم څومره کارونه کړي دي نور دغه کارونه ستا بچې لوی شه کور دی آباد شه
په کلو کې د سربندونو کار هم کړی دی، د ولې کار هم کړی دی، د کویانو کار هم کړی دی. نو چې څه د ولس غوښتنه یا د غوښتنو په دغه مطابق موږ یې په سر کړي او نور د ولس ملاتړ او دوای او هغه کار چې د حکومت دغه نه کېږي او که د ولس د بودیجې نه، نو کوم کارونه چې هغه موږ مخ په وړاندې وړو. دغلته موږ یو مشر سره خبرې کولې، هغې ویله چې دغه دیوال تر اوسه په شخصي مصارفو روان دی او موږ تر اوسه دولت ته څه نه دي ویلي. نو دغه شورا ولې دولت ته خپله ریزه نه وړاندې کوي؟ که نه تاسو دولت نه غوښتنې نه کوئ؟ هغه څه چې منور خان لالا وویل هغه د حقیقت نه خالي نه ده. دغه دیوال د په ډېرو روپو باندې دغه دی چې څونه لګې هغونه یې لکه کار هم ښه دغه کېږي. خو زموږ دا خلک چې دي بېوسې دي، د بېوسې خلکو هم دغه کار شو دعوې کو. دغه اوس هم دا سیلاب نه کنټرولېږي، راځي چې راډېر شو، یو سیلاب 2 3 5 سیلابونه یو ځای شوي. دې بازار کې بیا دا څه آبادي چې معلومېږي دا څه دوکانداران د خلکو دا به هېڅ هم نه وي. خو زه الله اوسه پورې دغسې عذاب او دغه نه دی راوستی او دغه چې دا ډېر خطر او ډېر خطر نه د دوکاندارانو په مالي لګښت باندې دغه کار وشو او موږ ټول خام او دا ټول بازار ته راځي دي او خوشحاله دي. تا ویله چې مطلب د خلکو بېوسه خلک دي، خو بېوسه خلکو نه که تاسو پیسې اخلئ ولې دولت ته نه وایئ؟ دولت خو بېوسه نه دی که نه؟ دولت ته به ویلي مې دولت یې په خپله مینېږي نه، خو د دولت چې ورشو بعضې شی داسې لیدل کېږي خو بعضې خلک باید ووایي. او نو دولت هم داسې دی چې دی په دې مونږ عریضې کلي دي هغې به ځان سره دا درج کلی، خو دا چې دا د منظوري بیا نه راغلی او شوی نه نو قسمت بیا نه شوی همدغه د ولس په دغه باندې دغه کار دغې اندازې ته ورسېد او دغه د ولس د حکومت دغه کارونه به نه وي دغه شوي، چې دغه شوي وي دې نه به حکومت ښه کلی وي. مطلب تاسو حکومت ته خپله عریضه وړاندې کړې ده؟ کلي هم دي هو عریضې موږ حکومت ته کړي چې ورو دغه ځای نه موږ په عذاب یو. حکومت یې په خپله مینېږي نه، دا کته پورته ځي دا ټول مشران دي دا ییني. خو دا چې دغه دی کارونه به سر دغه شوي نیمګړي به پاتې په دغه به پاتې. نو دغه د ولس په کې دغه قسمت د دوکاندارانو د خپل مالک لګښت باندې دغه ځای ته دا کار ورسوي. د بازار او د کلي په اتفاق که راته وغږېږي چې که مطلب کوم دوکاندار یا تاوان وکړي یا دکان خراب شي، شورا هغې سره په کوم ترتیب باندې بیا ته مرسته کوي؟ نو چې څوک خراب شي که نه اوس په دې بازار کې خدای نه هسته اور لګي، نو دا چې څوک حاضر دي دا ټول د ولس خلک دي، د بازار خلک دي، دا یو قام دی صافی قام. نو دغه دی د خپل منځ کې نه دښمني شته ده، نه یو بل سره کوم جال و جنجال شته دی. که اور لګېدم ټول په اتفاق باندې راځي منګی او دا شی چې ورسره هغه د کور یې د بازار کې راخلي او اور وژني. داسې سیلابونه نه کې اوس وشي خپل ځانونه دغه کوي او د څه طریقه چې سیلاب پې چپېږي هغه کوي په خپل وس مسؤله دی او ښه اتفاق او دغې برابر دی انشاءالله. د شورا دپاره تاسو بیا پنډه کوم ځای نه کوئ؟ د دوکاندارانو باندې پیسې اخیستې دي که کلونه راټولوئ؟ کومې شورا دپاره؟ دا ستاسو خپله د دې کنډګل کومه شورا چې کنډګل شورا هغه خپله دغه دی د 15 کسان غړي دي او چې کوم یو ضرورت یې 15 خپل منځ کې بودیجه یې که ښه یې که بده یې هغه موږ په خپل ځای باندې هغه دا کوو. د بازار دا شورا خپله ده، پنډې هم خپلې او خپل اتفاق او اتحاد هم خپلې، خو یو د بل نه لکه جدا نه یو، ټول یو بل کې ننوتې او دغه خلک دي. د بازار شورا بیا دوکانداران نه روپۍ اخلي که نه؟ نو اوس لکه دغه دیوال چې وشو دا د بازار د شورا په اتفاق او د دوکاندارانو په اتفاق وشو، یو بل لاس ورکړه او دا څه مصرف چې وي ته بله به حساب کړی او دغې خلاص کړی او کېدای شي څه پاتې وي او دیوال هم پاتې. ډېره مننه. الله دې خوشحاله کړي. درنو لیدونکو، مولوي صاحب رفیع الله چې د بازار کې بهرحال یو دوکاندار هم دی او بېرته د بازار د شورا غړی هم دی. دې سره هم په دې هکله غږېږو چې دوکانداران یې د پخوا په پرتله ښې شوي دي که خرابې شوي دي؟ مولوي صاحب ستړی مه شئ. ستړی مه شئ ورو، تاسو ستړی مه شئ. سهال دی، خیریت دی، خیر دی، په خیر راغلی. خیر سي. مولوي صاحب موږ خو دغه ورونو سره د دیوال په اړه خبرې وکړلې، نور نه غواړو په هغې باندې خبرې وکړو. که د بازار په اړه راته ووایئ چې دوکانداران یې د پخوا په پرتله ښې شوي دي که نور هم کمزوري شوي دي؟ زمونږ بازار د مخکنۍ انداز نه اوس لږ کمزوري شوي دي. بازار زمونږ کمزوری دی، ولې د زمونږ بازار د لرګو کاروبار به کېده، پکې لرګو کاروبار د دولت د خوا نه خلک راځي او دلته ځای په ځای چاپې په لرګو باندې کوي. نو خو د مجبوره خلک دي، غریب خلک د ټول بېوسه بېتوانه
نو دولت کې د دې درې به زر کسان نه دا خبره یو کړنګل او صرف 15,000 د 10 کاله مخکې حساب شوی دی نو خلک د لرګو مرګو کاروبار به کوي هغه بند شوی دی نو زمونږ د بازار کاروبار ډیر د کمزورۍ سره مخ دی ولې چې دا تاسو ته مخکې په دغه کې ویل شو چې 300 روپۍ دکاندار نشي خلاصولی هغه بېتوانۍ وجهی په دې باندې موږ شورا کېناستو چې دا دکاندار ورکړي که د ځمکې مالکان یې ورکړي ځکه دا ترافي بازار دی د خاصو ځمکو کې د مالکانو بیا خو د شتې ما دا نظر وکړو چې دا د ځمکو مالکان دا پیسې د کرایه نه وضع شي دا 300 ولې ځکه چې دا ځمکه د دې مالک د دکاندار غریب خو به سبا کور ته ځي نو دا چې د مالک ځمکه ده نو مالک دې باید دا مصرف وکړي نو اوس د خیر د دکاندار ورکړي نو په دې باندې موږ قومي شورا هم وه او د بازار شورا هم وه نو دا د بېتوانۍ په وجه باندې دا موږ د ځمکې په مالک باندې واچولې ولې دکانداران ډېرې نن سبا کمزوري دي خلک ډېر د یو مشکل سره مخ دي مشتو ګریوان دي او دغه دیوال پر رابطه مو زموږ نور ډېر کارونه په دې علاقه کې شته دی لکه بر زموږ یو پل دی هغه په جمهوریت کې ایښودل شوی اوس یې لرګي ختم دي دا خبره خلکو د لیدو خطرې مې ولسوال سره موږ په دې باندې خبره وکړه چې ولسوال صاحب موږ له دې ترتیب برابر کړه چې موږ دا قوم ولس د دې مشکل سره مشته ګریوان دی چې دا مشکل زمونږ حل شي دا دیوال مو د مخکې ورځو کې زمونږ شمون کې سرناسته پاسه وشو ولسوال صاحب سره به هم ته وایي چې ولسوال صاحب زمونږ دا یو مشکل دی د بازار دې سره موږ مشته ګریوان دي دا موږ چې ولاړ د کنډګل بازار دی دا چې دې کې خوړ روان وو اوبه پکې روانې وې ویډیوګانې شوي دي نو بیا هغه ولسوال صاحب تاسو یو عریضه ترتیب کوي موږ ته راوړئ بیا چې موږ دې باندې مو وغږېدو چې دا به کله کېږي نو عاجله توګه موږ دا کار وکړو نو موږ غواړو چې امارت اسلامي زموږ د دې بازار ستونزې هم حل کړي او نورو ستونزو ته هم وګوري د عوامو ستونزو ته هم وګوري چې دا ټولې ستونزې زموږ حل شي الله پاک دې وکړي چې دا ستاسو راتګ زموږ د دې علاقې دپاره نور مو دا خبره د پراختیا او د روښانتیا سبب وګرځي بالکل که تاسو دلته د بازار کې د دکاندارانو یا د دې شورا ترمنځ اتفاق څومره ډېر الحمدلله زمونږ مشکل نشته موږ څه کوم مشکل پیدا شي څوک غلا وکړي بازار شورا راټوله شي د هغې په دغه باندې عاجل تصمیم ونیسي مشکل ولا ترتیب کې حل فصلي کړي ولا دلته بل یو مشکل جنګ جدل وشي شورا راټوله شي هغه مشکل د بازار مشکلات حل کړي ولسوالۍ کې څوک عارضه وکړي د بازار شورا پرې کوم مشکل وي دا خبر کوم بازار شورا پرې مربوطه خبره وي نو راشي هغه مشکل ولا دلته حل او فصل کړي الحمدلله زمونږ د بازار شورا ښه منظمه ده خو په اتفاق ده مشکل پکې نشته دی ډېره مننه الله ان شاء الله آباد اوسئ